جی میم ډیره زیاته مننه. زه خو زما نوم ناستنها دی او ناستنها شینواري نن سبا ځان سره لیکم. شینواري زه لکه کوم باندې شینواري یم او ټول اصناف چې کوم دي د ادب نو هغه مې ټول ډیر زیات خوښ دي. په ټولو کې مې لږ ډیر کار کړی دی. لکه څنګه چې غزل نن سبا دا چا ډیر خوښېږي نو غزل زما هم ډیر زیات خوښ دی. خو دې سره سره ما چاربې ته هم لیکلي ده، ډېره زیاته مې خوښه ده، خوښېږي مې او چاربې ته ډېره په شوق باندې په مینه باندې لیکم او خلکو خوښه کړې هم ده ډېره. او ایوارډ هم راته په چاربې ته ملاو شوی و. او دې نه علاوه ما افسانه هم لیکلې ده، ما نظم هم لیکلی دی لکه مختلف. خو چاربې ته مې بیا ډېره زیاته خوښه ده. نو تاسو د چا چاربې ته خوښه ده لوستې مو ده او ولې ستاسو چاربې ته خوښېږي؟ میم یو خو دا ده چې زما والد صاحب شاعر دی نو هغه به هم چاربې ته لیکله او ښکلې چاربې ته به یې لیکله. نو لکه ما ته هم چاربې ته مزه راکړه. چاربې ته داسې څیز دی چې په هغې کې لکه دغه کوم چې د زړه اظهار وي دا پکې پوره راشي. نو چاربې ته زما په دغې وجې باندې خوښه ده. چاربې ته یو داسې څیز دی چې لکه د نظم په شان په یو موضوع باندې هم ته لیکلی شي، ښکلي لکه لیکل کولی شي. نو بس چاربې ته نن سبا خو چا نه تپوس وکړي زنانه تاسو وایي چې زنانه چاربې ته نه لیکي، خو زه وایم چې نن سبا نارینه هم چاربې ته نه لیکي او ډېر کسان ورباندې پوهېږي هم نه. خو بس دغه زما دغه لکه زه د ادبي فیملي سره تعلق ساتم نو شاید د دغې وجې وي چې زه چاربې ته لکه پوهه هم لیکلی هم شم او زما ډېره زیاته خوښه ده. چاربې ته مې لیکلي ده ډېره او غواړم چې د چاربېتو زه یو کتاب چاپ کړم. ډېر ښه. بیخي زموږ نوی کول چې ده هغه د چاربېتې نه خبره دی. نو دغه موږ دپاره د تشویش خبره ده. پکار ده چې موږ په دغې توجه وکړو چې موږ چاربېته موږ نه هېره نه شي او موږ یې ولیکو. تنها بیبي تاسو خو چاربېته په ترنم کې وایي هم، نو غواړو به چې تاسو نه چاربېته واورو. چې مسافر شوې دا وطن اشنا شوې مې په برخه شوګیرې درپسې چې دې محروم کړم له دیدنه اشنا سترګې مې کړې په ژړا سرې درپسې او چې محروم کړم له وصاله ځنې په ما د هجر او بېلتون شېبې شوې ته مې خبر نه شوې له حاله ځنې چې په ما سختې د جانون شېبې شوې او لوګي زما خېجي له تنه اشنا په زړه مې بلې دي لمبې درپسې چې دې محروم کړم له دیدنه اشنا سترګې مې کړې په ژړا سرې درپسې په زړه مې بل دي د هجران ورونه ما خو به وې چې جدایي څه شی دی اوس تښتېدلي مې د شپې خوبونه بې د جانانه زندګي څه شی دی او یو خدای خبر مې دی د زړه نه اشنا څنګه تېرېږي ورځې شپې درپسې چې دې محروم کړم له دیدنه اشنا سترګې مې کړې په ژړا سرې درپسې په حال یو الله خبر وي خلکه چا نه جدا مشه اشنا د مینې یار مې مسافر دی خلکه ځکه مې ورانه د دنیا د مینې او وطن ته راشه ګل بدنه اشنا ځواني مې شوه خاورېرې درپسې چې دې محروم کړم له دیدنه اشنا سترګې مې شوې په ژړا سرې درپسې وطن ته راشه په ما ګرانه اشنا چې په ژوندون مې بهارونه راشي زما قرار زما ارمان اشنا ستا په راتلو به اخترونه راشي او د تنها زړه ژاړي دننه اشنا ژوندون شو تیارې درپسې چې دې محروم کړم له دیدنه اشنا سترګې مې کړې په ژړا سرې درپسې. تنها بیبي ډېر خوند یې وکړ، ډېره زړه پورې چاربې ته مو وویله او غواړو چې نورې خبرې او نورې پوښتنې نه کوو. بل د نسوارو په ترنم کې غزل یا بله سندره لوبه څه به راسره شریکوئ؟ چې زی مالا براوړې یو د خارالو پټا چې زی مالا براوړې یو د خارالو پټا خخکولی لو پټا خمزیدارالو پټا چې زی مالا براوړې یو د خارالو پټا الله کا دې د یو عادت نه منی کی جانانا الله کا دې د یو عادت نه منی کی جانانا منلی په زیارت مې ستا د پاره لو پټا
چې زه مالا براوړې او د خارا لوپټه خخ کلی لوپټه خا مزیدارا لوپټه چې په مخ باندې دواړه لاسه کې خو د حیا نه هوا چې ترې اوچته کړه په لاره لوپټه. ډېره ښه ډېره ډېره زیاته مننه میم.